د نن ورځې تازه مهم او زبردست خبرونه. لومړی خبر، عبدالله هندي رسنۍ وایي ژر به د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله د یو لوړپوړي افغان پلاوي په مشرۍ نوې ډیلي ته رسمي سفر وکړي. له پاکستان وروسته هندوستان ته د عبدالله د سفر موخه هم د سولې لپاره د هند د ملاتړ ترلاسه کېدل ښودل شوي دي. دوهم خبر، تر 6 میاشتني ځنډ وروسته د حج عمرې مراسم بیرته پیل شوي دي. د سعودي عربستان حکومت ویلي چې د مګړۍ مکې مکرمې او نورو زیارتي سیمو ته د عمره کوونکو ورتګ پیل شوی دی او دوی به ټول روغتیایي تدابیر په پام کې ونیسي. د سعودي حکومت دغه راز وایي چې عمرې ته ورتلونکي کسان باید ښه روغتیایي وضعیت ولري. دریم خبر، د کابل ښار د ترافیکو چارواکو وایي چې د موټر چلولو د الکترونیکي جواز یا لیسنس مرکز پرانیستل شوی دی. سرچینه وایي چې دغه مرکز ټول وسایل او تخنیکي برخه بشپړه شوې ده او ډیر ژر به فعالیت پیل وکړي چې له مخې به یې هیوادوالو ته نوي او الکترونیکي لیسنسونه ورکړل شي. څلورم خبر، ترکیې یو ځل بیا د کرونا وبا خپرېدو مخنیوي په موخه افغانستان ته خپل ټول پروازونه درولي دي. د هوانوردۍ رئیس قاسم وفایي زاده د دې خبر پخلی کړی دی. پنځم خبر، د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سیمو هیوادونو ته د سفر په ترڅ کې نن له دوحې تاجکستان ته تللی دی. راپورونه وایي چې نوموړی د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمانوف سره پر افغان سوله خبرې اترې کړي دي. درنو لیدونکو، په دې هیله چې د نن ورځې خبرې ټولګه به مو راسره تر پایه پورې لیدلې وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت، د لوی الله په امان.